یاره وایم نو دا پاسه ماښام چې دې په کوم طرف تللي دغه غویم بوتلې نو چې کله بیا راولي خدایه زما دې توبه هغه دی دادا دی دادا نه دي دا تیسر دی ولې نه دا دونه ناوخته یې سره کړه نو خو غوا مې بوتله په پټي کې مې وکړله ماښامه پورې خوره ماښامه پورې خوره چې ښه ډکه شي بیا به پسې ورشم خدای دې تباه و برباد کړه د چا په پټي کې دې پرېښوده خو د چا پټې به یې تیسي نو سکه ماله ګیلې راولې خدای بنیاد دې اوس نو خو پردی چوتلې دي نو په پردو چوتلو کې یا په غنمو کې دې غوا پرېښې ده دې تباه و برباد نو دادا وی دادا ټول مزاله کار ګوري یا بنجو خلک پکې یاره دادا وی دادا نو دادا یاره سره دادا مې دی نه دا سر ورشه غنیا دې راوله غوا دې راوله څوک یې په مخه نه کي حلاله نه کي راولې ځان به مور کي ماښام به پسې ورشم ماښام دپاره مې ورته ګیام نه ده کړې نه دا کوم پی چې دې نه شي دا کومه ګیا چې خوړلې ده او په هغې چې کوم پی کوي نو هغه ارام دي ارام را باندې خوري ما به اوس ماڼۍ ابادې کړې وي خو په ارام ونه ورشه غوا راوله ګینې په ایمان یاره دا چې رښتیا را باندې وې نو تا د کومه سیالال خوړلي تباه و برباد کې دا چې نااهله زوی خدای راکړې په پردو ګیاګانو کې غوا سري خدای دې خدایه چې بیا چا لیونې کړم ور ډب لیونې کړم یاروره څوکې عبدالله ما وای بچی راځه عبدالله راځه په خیر بچی ته خو زما کېنه زویه کېن کار دی کاکا تاله په ګیله راغلی خدایه بیا ګیله د څه ګیله زویه هغه ستا زوی دی د غاړه کې چلنجر اندیا مرغۍ ویښتې نه شي زموږ د کور شیشې ویښتې پروردګار علمه وای بچی څو شیشې دله ماتې کړې دوه یا بچی زه به دله تاوان درکړم بچی خفه نه شي قمقل دی ولې دادا بیا دې سړي نه وجنه دا نیمګړې واړه چې به راکارې وشي په ما دې زور راسي ځه بچي عبدالله بچي زه به دې پوه کړم او تاوان هم در درکړم بیا به نه کي بچي چې دې مانی والې دي نه ټیک کېږي د ده خوراکه چې دی دا وال دیوال ولې بچي دا ښه کار به ته کله کېږي نو ما خو مرغۍ شتې نو یا په شلق دې مرغۍ ولګه نو مرغۍ دې پرېښودل د خلکو شیشې دي نو کورونو کې ونې ولې کرلې دي چې مرغۍ به په کورونو کې ونې دي کرلې ځکه خو داسې کار به له وکړي که نه چې بیا به دله واسکټ په دې جیب کې یو اونه وکړي او بله به دله په دې جیب کې وکړي او بله به په دې سپېمه کې وکړي په ټیک ده که نه په ټیک ده ولې په دې کې خو سپده خبره نه ده یو خدای دې بیا ته به ماته په ژوند کې کار ونه کړي چې ته ښه کار به ماته په ژوند کې وکړي او که نه ټول عمر به همدا د رمونتوبونو کارونه کې یا به دادا ته به سوچ کې م نه او داسې کار به دله وکړم چې خوشحاله به یې خوشحاله دې کلي کې به د خیره سره سترګې دې اوچتي ویمه خوشحاله به یم هله به خوشحاله یم چې زه مړ شم او په قبر مې داسې درب ودرېږي نو قبر له به راشي نو ما زه به دنه وای دادا خدای دې نه کړي نو ته اوس ولې داسې کوې نو خدای به کوي چې ستا غوندې کې نه اهله بچې به ما له خدای راکړي بچې زه او چې ته ښه کار کوه نو ښه کار ګوره که نه زه دې غوښې پسې ړون کړی یم ړون کړی دي مه دا وګوره میاشتې وشوې چې غوښه په سترګو ونه لیده چې دا مرغۍ ولې باندې کې نو ما له خو دې مرغۍ یوه راونړه ما له خو دې غوښه چې ته پوټې راونړه ما له خو چې ته د پیدې کار دې ونه کړ خو زه یو ما له نقصان خو لګېږي نه چې نه لګېږي خو مې وړه که نه مزدوري کوه که نه لږې مزدورۍ دي مزدوري خو زه نشم کولی ولې ته څه کولی خپه مې خوږېږي دادا ولې غوا د لپې منه ښځه غوا وپایه خو که پردو ګیاګانو کې دې پایلې و نو بیا دې خیر نشته او که بله ګیله راله نو بیا دې
بچي دا صحیح ده دا ځلې به کیله نه راځي دا خدایا د دې ډولې زینه خدایا ته وتا هدایت وکړي یا میخي د خدای دپاره ومنه ولې خدای دې تباه کړه دا ګېډې دي چې په سر یې ځان دې په سټ مارکو خو په دې میخه کېده که و خدای دې تا تباه کي ولې دا خو میخه بلار به ده که نه ولې خرابېږي که نه چې په دې معنی کېدمه الله ویله اوس دې قمقل ته وګورې نو چې ګېډې دې په سر یې او که په میخه زور خو هم دې میخې له ورځي که نه خدای مسلمانه السلام علیکم وعلیکم سلام بچي په خیر راغلی په خیر راغلی په خیر راغلی زه خو بسې کور ته در روان وم خو دا خو چې په مخه رالې ولې بچي خیر شه مړه دا څنګه زوی دی دی مړه نو بس دغه زوی مې د خدای راکړی ټول ګډوډ دی داسې کار دی چې پرون یې زمونږ په پټي کې غوا پرېښې وه او شوتل یې ټول ګډوډ کړي دي زه خو یم چې راوینیسم نه ونه کېدله ځوړن کمه د کلي خبره ده بیا به راپسې ټول خلک خاندي خدای دې ډېر خوشحاله که بچي خو ته په خدای باور وکړه پرون مې پې دومره ټکولی دی که نه دومره مې پې والی چې لوبې مې پې کړي دي او بچي که بیې که خیرې اوسروله په دغې پټي کې غوا که نه نو زما تا ته اجازت دی چې څه ورسره کې ما در بخلي دا به له په یو موسم مې لغربۍ نه بچي خو چېرته مدرسه کې داخل که که نه مړه دا ځان تې بېغمه که نو چې اوس هغه د مدرسې تور پکې هم نه ورځي اخو ټوله به بس اوس یې پرون چې د چا له شیشې ماتې کړي دي په هغې مې مرګ لوالي دي خو یا بچي بس دعا ورته وکړئ چې خدای ولا عقل ورکړي بس د ماشوموالي نه همداسې عادت کړی دی نو مړه مونږ به تاله سوی وو بس زه په مخه وای بچي وای خدای دې بیړې چپه کپه گنجي دې له ټوله کوله د خفګانه راوسته خالد یو کار نه کوو چې د دې پلار او زوی په منځ کې بې اتفاقي پیدا کړو داسې کار به وکړو دې ساده ګل ته به د شیطانت خبرې چالو کړو چې پلار نه واده وغواړه او که نه د خلکو ودونه دي او پلار ستا قصه کې نه دی به د شیشې په ماتې او کله څه کې او کله څه کې دا لوبه ورسره کوو دا به په خپله سړی شي والله دا خو دې ښه خبره وکړه راځه دا ستا درسه دا خدای یقین وکړه چا سره د سترګو لګولو نه کله به وخې کله به لټي او چېرته روان یې زما هغه سفر خواته ورځم ولي کوم سفر هغه سفر نه دی سورسرې هغه فلمونو ډایرکټر دی که څه هغه دی پروډوسر نه دی هغې له ورځم هغې زما نه لینده وړې ده وایي زه ته بلې لینده در کوم لینده درکوي هغه څه ګڼکپ دی تا لینده درکوي نه دا چې پرون درغلی او شیشې دې ولې نو خو پلار مې ووالم که نه ولې هغې ووالم اوس لاره کې مې راته ولاړ او زموږ شوتلو کې دې غوا ولې پرېږدو چې اوس د خدای نه وینېږي او راباندې کې پې که نه نور یم کوږ پلار هم ښه ډېر والی دی ته ورته څه مه وایه به دی ډېره وخت یو کار بل وکړه که نه څه کار پلار له دې ووایه چې واده دې ته وکړي مړه دې لانجو نه به خلاصې ښایسته ښځه به دې وکړي او جامې به یې او واده به دې او ناست به خل به راځي او شعري به او وریجې به یې ډزه بس ډول والا به هم پکې خو نه کوي راله وایي تا ته واده نه کومه وایي ولې دې ته نه دا ورته ویلي دي نه خو ما خو ورته نه دي ویلي یو پیره خو ورته ووایه نه نو څه وکړم څنګه تکلیف داسې کار به وکړي کور ته به لاړ شي ښه او لوښي به دې ځمکه راوله لوښي کټ داسې وله هسې پلار سره تاویلې ماویلې کوی به شي مړه بوسوس ویل به شي چې هلک واده غواړي او که نه موږ ټول هم دا کارونه کړي وایي دی ښه والا دا څه وکړم اوس ورشم ورشه او ډارې که په دې ګنجي سر وله راباندې کوتې ماله واده کې که نه والا دا دې ښه وویل زه ورځه ځه دا بس تیلې هم وله ولګو دا ډېره چنارو لاندې منګیا سبا کوچ ته لالیا سبا کوچ ته لالی جنانا رس چې په خلاصو سبا کوچ ته لالیا سبا کوچ ته لالیا مخته څوک دی چې به موږ کې مخته وینې د کوچ دی د خدای په انصافه موږ دې په ګډا راواړو د پلار د دویم واده دی څه یو خو مې کړو هغې خو سر وخوړه لاړه اوس راله بل واده کې څه چل دی دادا ډېره د واده خبره دې وکړه که نه یم دادا ما ته به د خیره سره
ښځه کې یو ځان له به انګور راولي چې دوی کور کې ته اوړي راوړي کار او چای به درله پخوي که نه ولې څه شی دی دادا تو ما ډېر ښه ځوان خدای را کړی دا خو ده دا خدای ته دا واده ته زغملی شي واده کولی شي ولې واده ولې ما خو دې سړی نه شي کولی نه کوي ته خو ټول ګډ وډې ته خو خپل ځان نشي ساتلی ما نشي ساتلی هغه ښځه به څنګه وساتي او بیا چې د هغې نه د خیره بال بچ شو نه به څنګه وساتي نو دادا دا غوا به خرڅه کړو که نه دادا دا به خرڅه دا په غوا یوازې نه کېږي وګټه زما دا ګټلې غوا ما ګټلې ده تا نه ده ګټلې ته وګټه ما له داسې ګیډي راوړه افغانستان ته ځې که کابل ته ځې که ایران ته ځې که سعودي ته ځې ګیډي راوړه دا په یو غواګې باندې ښځې نه کېږي ټوله خبرې په څو ده په 1.5 لاک روپۍ ټولله په 10 لکه روپۍ د کالج او په 1 کروڑ روپۍ به ولا کور جوړی ته د دې کور ته وګوره دې خیرن کور که تا له ښځه درکوي تا خدای تباه کړه اول ګټلو که بیا راشه د دې لیندې نه دې خدای خلاص که دا په دې چل نه کېږي دادا بس داسې دی که دی خیمه به وله ودرو خیمه او زه خیر یوه کونډه منډه ولاړه وګوره کونډه صحیح ده که نه زه چې پېغله څوک نه راکوي ولول غواړي او پسې راتېر شه سره غواړي که نه شکه تودېږه ولې دا کونډې اوبو راوړي دي څه ولې کونډې نه ولې دا کونډې ښځې نه دي څه نو خو دې خو یو مېړه خو یې کړی نو چې یو مېړه یې کړي نو پتا بیا څه کوي هغه د هغه یو مېړه نه چودي نو تاله به بیا تا سره به واده کوي ویمه لاړ شه وګټو بیا راځه الا وی دادا خدای تا ته وکم ودا زه تا ته به وکم که سامان نه دا پکار وزه خو تا ته به مې کړی وی که نه وزه نو خدایا خدای دې تباه که ما د خپلې ښځې نه دا غوښتل چې خدایه ما ته خلاص کړي زه خپلې لیونې کړم اوس مې په بله بلا باندې هړې ماشوم څه وخت ورغلی سړی نه راوځي دا څنګه چل ډېر ټیم وشو جمعې ورځ ده لکه دا راغی السلام علیکم وعلیکم سلام جوړ راشه لالا ماشوم دې رالېږلی و داسې کار دی چې ساده ګل نه دی لیک دی چې ګرځی اوږ چې ګرځي هغه خو ډېر خراب کار کړی څه یې کړي کور کې به یې چېرته په لیده باندې مرغۍ شتې ستا خبره مرغۍ شتې نه شي او پردۍ شیشې ماتوي پلار یې په سترګه یې ایشتلی دی او سترګې یې بوټه راایستلي نو هسپتال ته تللي وو بېرته هم راغلي دي ما ته هلته هلکان وویلې څوک یې پوه شوي هم نه دي خو بل یې داسې کار کړی دی چې بیا ټول عمر یې قمقل کار کړی او نه دې پکې ډېر ښایسته کار کړی خپله سترګې یې پلار ته ورکړې والله چې ما ویل دلته پوسټ ته به وشو دلته رالو بیا که ته اوس ګارې ور به شو د کلي خبره ده مړه ته راغلی و نو تپوس لمځي مړه کار څنګه دی کلیوال خو دي که نه سبا به رانه خلک ګیله کوي چې لکه دا یو پلار او زوی د دې پوښتنه تاسو نه کوئ کله به یې شیشې شتې کله به یې بل سروانې کولې بس تېر شه تېزه بیا به بل وخت لاړ شو چای مې ویلې چای موز کړو ماموز موز به وکړو بیا به ګورو نو څنګه چل بس زه جوزو چې نه دي نو بس زو به دی نو بس بیا موږ لاړ شو بله ورځ به بیا ورځو کېنه چې اوس کې نه نه چې اوس کې مهرباني خیر وشي الله پامه خلخه وعلیکم السلام بچې دا دې څه وکړل زه خو هسې سپین ګیرو مه زویه تا خپله سترګه مال راکړه دا ولې بچې دادا هر وخت به دې ویل چې ته زما به څه وکړي ته به ما له څه وکړي نو بس دا سترګه مې دې دپاره درکړه چې ته سپین ګیری نه یې ته زما دادی زما نور دې دنیا کې دې کور کې څوک دي چې داسې مو ونه کومه نو څه به کومه ته زما دادی بچې په لومړي ځل دې بیا ډېرې ښې خبرې وکړې هم ستا په شان زوی دی خدای هر چا له ورکړي ما خو وایي چې زویان ته قمقل یې ته ساده یې خو نه بچې تا په ما ډېر احسان وکړ زه به چې ستا شکریا ادا کوم نه دادا نه
ته زما دادا نه یې ولې دا خو یوه سترګه ده که د ضرورت شو دا بله سترګه هم تاله درکوم خو تا د خدای مانه نه خفه کوي دادا تا د خدای مانه نه خفه کوي تا د خدای مانه نه خفه کوي زما نور څوک دي